د وزن کمولو لپاره څو ساده طریقې. مخکې له دې چې دا طریقې در وښیم، که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور ده د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل یا ګنټې نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. که چیرته دغه طریقې تاسو عملي کړئ نو زر تر زره کولی شئ وزن مو کم کړئ. ډېرې اوبه وڅښئ. ډېر چاغ کسان د لوږې او د تندې ترمنځ فرق نشي کولی. که چیرې دوی ډېرې اوبه څښي نو د ډېرې اوبه څښل مو د وزن په کمولو کې مرسته کوي. دوهم، په خپله غذا کې مو تغیرات راولئ په داسې ډول چې کله چې تاسو په ورځ کې 5 ځله خوراک کوئ نو دا 3 ځله ته راولئ. یعنې څه وخت 3 ځلې خوراک په ورځ کې وکئ، بیا څه وخت 2 ځلې خوراک په ورځ کې کوئ، بیا څه وخت لپاره 1 ځل خوراک په ورځ کې کوئ. په همدې ډول تاسو په خپل خوراک کې کمبود راولئ. انشاءالله وزن به مو ډېر کم شي. دریم، غذایي وعدې مې بدلې کړئ. که چیرې تاسو سپک خواړه خورئ، یعنې هغه خواړه خورئ چې په زیات اندازه سره دوی شحم یا غوړ ونه لري، نو داسې ډول خواړه انتخابوئ چې دا هم انرژي ډېروي، هم فکر بدلوي او هم نس موړ ساتي، چې په دې سره به په وزن په کمولو کې ډېره مرسته کوي. وزن کمول مو موخه وګرځوئ. که چیرې په اونۍ کې نیم یا 1 کیلو وزن کم کړئ، دا وزن کمول ډیر دی. که چیرې 15 یا 6 کیلو وزن کم شي تر 6 میاشتو پورې همدا وزن ثابت وساتئ. کوشش وکړئ چې همیشه ترخه شیان یا ترخه چاکني وخورئ او خوږو شیانو څخه پرهیز وکړئ. که چیرې خواږه خورئ دا مو وزن زیاتوي او په ترخو شیانو سره یعنې مرچو په خوړلو سره مو وزن کمیږي. پروټین زیات وخورئ ځکه د پروټینو زیات استعمال د مړښت سبب ګرځي، خو چې فکر مو وي او د پروټینو زیات استعمال ونه کړئ. خواړه په کراره وخورئ. که چیرې تاسو په ملاستې یا په حرکت په حالت کې خواړه خورئ نو دا د دې باعث ګرځي چې شاید تاسو ډېر خواړه وخورئ چې د ډېر خوړو سره مو وزن زیاتیږي. نو خواړه باید په کراره سره وخورئ. سټرس مو راکم کړئ، یعنی روحي فشار. هغه کسان چې زیات سټرس سره مخامخ دي یا روحي فشار سره مخامخ دي، د دوی په وجود کې په زیات اندازه سره د کورټیزول په نوم هورمون ترشح کیږي، چې کورټیزول هورمون او د انسولین هورمون په ګډ ترکیب کې د زیاتې د انرژۍ او د لوږې انرژۍ د مصرف او د لوږې د سبب ګرځي، چې زیات لوږه په نتیجه کې نو زیاته ډوډۍ ته اړتیا وي. د سټرس د منځه وړلو لپاره ورزش وکړئ او یا ځانګړي حرکات ترسره کړئ ترڅو سټرس مو له منځه لاړ شي. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې. که خوښه مې لایک کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. ویډیو کتلو څخه مننه.